دا هم د هیواد نه د آبادۍ خبر په وزیر محمد اکبر خان مینه کې د یو سړک او کانال د جوړولو چارې روانې دي. دا پاس ویډیو هم در سره وګورئ. کار ساخت سرک مقابل شفاخانه سردار محمد داود خان و کانال آبگیر از ساحه وزیر محمد اکبر خان تا کانال اجمیر به صورت معیاری ادامه دارد. این پروژه شامل اعمار سرک به طول 391 متر و کانال به طول 2700 متر است که مشکلات آبخیزی را به گونه اساسی رفع خواهد کرد. تطبیق پروژه تحت نظارت تکنیکی انجینران شاروالی کابل به پیش می رود تا کیفیت بهتر تضمین گردد. عموما دوه بخش لري چې یو سرک ده او بل کانال ده. سرک د وزیر اکبر خان شفاخانه لمخې نه د سیادتي پل تر اخره پورې 390 متره سرک ده. 2.1 کیلومتره کانال لرو چې په مختلف ارزونو کې د وزیر اکبر خان چرای څخه شروع تر اجمیر کانال پورې دوام لري. د سرک په طبقاتو باندې عملاً کار شروع شوی ده چې اوس موږ د سبګریډ شاهدان یو. همدارنګه د کانال بخش کې چې تقریبا نیم کانال مو طرفه رسیدلی ده. ان شاء الله چې د یوې میاشتې په دننه به د سرک د طبقاتو مکمل کار خلاصي، حتی یو لیر اسپالټ به ان شاء الله ولویږي. کوم ډیوریشن چې موږ ته راکړل شوی ده لغه نه مخکې به ان شاء الله موږ دا پروژه ګټه اخیستن ته وسپارو. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که در فصل‌های بارندگی نبود یک کانال مناسب در این مسیر سبب آبخیزی و مشکلات جدی برای شهروندان می‌گردید. اکنون این پروژه به عنوان یک راه حل بنیادی برای رفع این مشکل روی دست گرفته شده است.